کله چې قرآن لولي فانصتو چپ شئ. نو فاتحه قرآن نه ده. دا خطابه د احناف پورې خندل کنا چې فقرأوا ما تيسر من القرآن نه د قرائت فرضیت ثابتای او فاتحه ته مستثنا کړي درجه د وجوب ته راوستي ده. دا وهابیان د احناف پورې خاندي پدې کې کنه خاندي. نن ته د فاتحه او د قرات خپل فرق ولیکي. دی خو د فرق قائل نه دي کنه. دی خو فاتحه د عام قرات په شان فرض غني. فاتحه د قرات په شان فرض غني. چار کله فاتحه د قرات په شان فرض غني. دلیل د فرضیت بس پیش کړي. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نو دا خو ظنی دی، حدیث دی کوم ظنی دی او دلیل ظنی ثبوت قطعی الدلالت هغه خو افاده د وجوب کوي او د فرضیت نشي کول. حدیث په خپل ظنی دی نو قطعی په څنګه ثابت دی؟ خبر واحد دی کنه. نو پدې خو فرض نه ثابتېږي. فرض دلیل راکا نو دا به پیش کوي چې فقرأوا ما تيسر من القرآن. نو د فقرؤونه فاتحه ثابت کړه کنه. نو اذا قرأ چې لولي فانصتو چپ شي. دلته به څنګه فرق کوي چې فاتحه نه د مراد صورت مراد او دویمه دا چې ته خو په صورت کې هم لګیای کنه. تا الته په دې حدیث کله عمل کړی دی. دی خو د امام د صورت سره د صورت لستوم جواز ور کړی دی خو وايي فرض نه دی. فاتحه فرض ده او باقی مستحب دی. که په حدیث جرح لرینو په البانی باندې او کستا مشر وای چې حسن صحیحنا. مرګ به تراشی ګوري خود دې حدیث نه بدی جواب پیدا نه کی ما بدی د دې حدیث باندې د عمل کولو سلار دې سره نشته. کده غلار ګوري چې مثلا دا په حق د فاتحه کې نه دی قرائت کې دی دا ستا تعویل دی وایا. دویم روایت مخکینی روایت تلال شي چې کوم د مسلم صفحه کې تاسو سره ورقاتو کې فاتح شوی دا مسلم شریف اول جلد یوصل څلوروي صفحه دا د پاکستان نه چاپ. دا ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ روایت تفصیلی روایت دے چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل مونږ ته بیان لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. د مانځه طریقې ټولې روخولې. نو یې فرمایله دا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم. یو د تاسو کې امام شي. فاذا کبر فکبروا واذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین يحببكم الله. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. دا حدیث دویم سند سره په ډیرو سندونو باندې امام مسلم رسي. دا د امام مسلم طریقه ده چې هغه د هر یو د پاره تحویل د سندونو کې یو ډیر متعدد سندونه راخلي هر متن ده. واي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وحدثنا ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتاده. سو سند قتاده تورسول دا ابي عروبه پسند او معاذ ابن هشام د پلار هشام نه روایت کوي او سليمان التيمي پر روایت ټول روایت د قتاده نه کوي. فی هذا الاسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتاده زیادت د الفاظ له چې اذا قرأ فانصتو دا زیادت د ثقه د مقبول له. وليس في حديث احد منهم د نور په سند کې دغه نو او پر روایت د جرير عن سليمان عن قتاده کې اذا قرأ فانصتو له. فإن الله قال دا الفاظ یادی هغه خو اذا قرأ فانصتو په حدیث د جرير عن سليمان عن قتاده من زیادت دی چې اذا قرأ فانصتو.
وليس في حديث احد منهم فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. دا د دې درې واړو په سند کې نشتا مگر دا رستی الفاظ پر روایت دا بھی کامل کې دی. وحدان ابي عوانا قال ابو اسحاق قال ابو بکر ابن اخت ابي النظر في هذا الحديث فقال مسلم تريد احفظ من سليمان فقال له ابو بکر فحديث ابي هريره اغه سره بسکه فقال هو صحيح يعني واذا قرأ فانصتوا. اتا استما پیش کړه صحیح روایت کنا ني صحیح روایت اوستا سو تیر سے کنا. ابو بکر ورتوای حدیث د ابو هريره څنګه د دې متعلق دلته خطا ته سند کې اختلاف راغی چې د قتاده نه بعض روات زیادت د اذا قرأ فانصتوا کړي او بعض نه دی کړي. وس هغه روایت د ابو هريره څنګه ده؟ دا روایت د ابو موسی الاشعری دی. روایت د ابو هريره چې نسائی کې مذکور دی هغه څنګه ده؟ د وریات کوتا امام مسلم وی هو صحیح احادیث صحیح دی یعنی واذا قرأ فانصتوا فقال هو عندي صحيحنا. امام مسلم ته فرمای زما پنه زغه صحیح دی. فقال لما لم تزعه ها هنا. هغه حدیث دی دلته ولی وضع نه کو په خپل کتاب مسلم کې دی حدیث د ابو هريره ولی رانوړو. امام مسلم وی ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. ما خدا نه دی لازم کړي چې هر صحیح حدیث په مسلم کې راوړم. ما خو مسلم د کل صحیح حدیث مجموعه نه لیکلي بس یو مضمون موافق څه روایت او ضرورت ما راخستې دي. نور خو ډیر صحیح حدیث دي ما ته معلوم دي چې صحیح دي ما مسلم کې نه راخستې. نو ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها. ہر حدیث صحیح زما پنځ ما مسلم کې نه وضع کړي. انما وضعتها هنا ما اجمعوا علی چې ټول محدثین په اجماع لري. نو دویم سند د ابي موسی الاشعری پر روایت د قتاده نه د بعض روات په زیادت سره د اذا قرأ فانصتوا د مسلم روایت پیدال شو. دریم حدیث شرح معنی الاثار اول جلد 203 صفحه کې راغلی. دا روایت د مسلم چې کم پدې کې زیادت د اذا قرأ فانصتوا موجود دی. دا ابو داود هم ذکر کړی دی په اول جلد یو سلسله ختمه صفحه. ابن ماجه را خست دی په یو شپیتمه صفحه. مسند ابو عوانه را خست دی په دویم جلد یو سل درې صفحه. بهقی را خست دی په اول جلد یو سل 55 صفحه. دار قطنی را خست په دویم جلد 323 صفحه. شرح معنی الاثار اول جلد 213 صفحه کې دریم روایت مذکور دی. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ايوب بن ابي قلاب عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كان نبي الاسلام ثم اقبل بوجهه مخ مبارك راوالو به فرمایل اتقرؤون والامام يقرأ. آیتا سوغه حال کې چې امام سلولی تاسو سلولای. فسکتو خلق غلی شو. فسالهم ثلاثه درې زری تاسو کا. فقالوا صحابه کرامو کې چا عرض کا انا لنفعل او موږ دا کار کو چې تاسو سلولی مونږ هم لولو. قال فلا تفعلوا. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کار مکوئ. دا کار مکوئ. منع علی د شارعنا چې امام پسې سمل ولای. سلورم مسند احمد ابن حنبل دویم جلد 240 صفحه. آغا حدیث چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دی. دیوی یخص المنفرد والامام. امام احمد وی چې دا د ځان ته منځ کوونکیو د امام متعلق دی. فإن قراءة الفاتحة په حق د دې کې واجبه ده. کته وای چې د خو فرض غني واجب څنګه وي
د دې په اصولو کې د واجب او د فرض ومن کې فرق نشته. دی واجب فرض ته دا اصطلاح د احناف د چې د واجب او د فرض ومن کې فرق کړی دی په اثبات د دلیل ځونی ثبوت سره او دلیل قطعی ثبوت سره. احناف دا فرق کړی او جماهیر چې دا فرق نه کوي. هغه فرض واجب ته وي، واجب فرض ته وي. فهو من العام الذي اريد به الخاص، دا عام دی چې مراد ته خاص دی. واما الماموم هر چې مقتدی دی پس واجب دی پاغه الانصات فی الجهریه. ما محمد وی چې پاغه باندې واجب دی انصات چپ کېدل. تاسو ته موي کنا چې په جهري منځونو کې ثلاثه ائمه قرات خلف الامام مکروه تحریمی غني. ولی ځکه انصات واجب غني او ترک د واجب خو مکروه تحریمی وي. واما فی السریه فیسن له یقرا الفاتحه. سری منځونو کې د تمسنون دارا دلته سنت استحباب راي دی لري چې قرات د فاتحه وکي. لأن الامام يحمل ذلك عنه، دا اول د پر دلیل. انصات په جهري کې ولی لازم نه؟ امام ددن هغه بوج پزانه چولې دی. حدیث دار چې من کان له امام فقرات الامام له قراءه، د چا چې امام د امام قراءت د قراءت. وهو حديث حسن روي عن جماعه من الصحابه منهم جابر بن عبد الله رضی الله عنه. زما استدلال د دین دی چې دریم حدیث څلورم حدیث چې موږ پیش کوو هغه د من کان له امام فقراءه الامام له قراءه. د چا چې امام د امام قراءت د قراءت دی. پنځم روایت مسند احمد بن حنبل اول جلد 315. حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله دا ابن مسعود قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابه د نبی علیہ السلام پسې سلسل. فقال خلطتم علی القرآن، پمام قرآن کریم کی خلطیت راوست، یعنی بدے وګړل لستل دی. شعیب لرنوت لندلی کی اسنادو حسن. شپږم روایت مسند ابي على تمجل 313 صفحه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال خلطتم علي القرآن. فمام په قرآن کریم کې خلطیت راوس. حسین سلیم اسد تحقیق کوي رجاله رجال الصحيح. دا وغه مضمون یو دی خو ځکه مې مکرر کې چې درجه د حسن کې دی او دا صحیح دی او بلکې رجال د بخاری دی. عمدہ کتاب القرآت خلف الامام د امام بخاری اول جلد 130 صفحه کی باب لگئی. باب لا یجهر خلف الامام بالقراءه، امام پسې به په قرات جهر نه کیږي. دلته عبد الله سے روایت دے قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لقوم كانوا يقرؤون القرآن فيجهرون به خلطتم علي القرآن. فما مخلطیت راوس. دارمی سنن دار قطنی دویم جلد 285 صفحہ. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا احمد بن علي بن سليمان المروزي قال حدثنا احمد بن سيار المروزي قال حدثنا عبدان خارج عن ايوب عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف امام فان قراءة الامام له قراءة. امام پسې څوک مونږ کوي د امام قرات د قرات دی. دارنگی سنن کبرا د بیہقی دویم جل 180 صفحہ. اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن
حلیم السائق الثقہ بمروہ من اصل کتابی کتاب الصلاة لعبداللہ بن مبارک قال اخبرنا ابو الموجہ اخبرنا عبدان بن عثمان اخبرنا عبداللہ بن مبارک قال اخبرنا سفیان وشعبہ وابو حنیفہ عن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبداللہ بن شداد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسند ابو حنیفہ کم دا حدیث تدے عبداللہ بن مبارک اخبرنا سفیان و شعبہ و ابو حنیفہ. تاسو دا ثابتی کنا چی عبداللہ بن مبارک بذات خود پا حدیثو کم دا امام ابو حنیفہ شاگر اخبرنا خبر دا دی حدیث منترا کردے دے سفیان شعبہ ابو حنیفہ. نو عبداللہ بن مبارک یواز فقہ کے شاگر نہ دے پا حدیثو کم دے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگر دے. آغا نے یو قول مروی دی چی آغا ویل چی ابو حنیفہ مسکین الحدیث مسکین الحدیث. نو آغی نو وحابیانو دا جوڑ کر چی مسکین فی الحدیث پا حدیثو کی مسکین دے نئی لری. او دا عبداللہ بن مبارک دا مقصدو چی مسکین الحدیث تے کنا معنی دادا چی هغا طالب دا حدیث مسکین سینا غواړي کنه طالب دا حدیث دے او حریص په حدیث دے چی چرته حدیث ګوري نو دے طلبي غواړي لکه سوالګر چې په سوال شی پیدا کوي نو دغه شان حدیث طالب دے. هغه لفظ د مسکین الحدیث ویلې دے دیت نه مسکین فی الحدیث جوړ. مسکین دلته په معنا د طالب د شی سره او حدیث ته مضاف کا او اضافت بمعنی اللام دے دلتا مسکین للحدیث مسکین فی الحدیث ما جوڑاو دے مسکین دے یعنی طالب دے پشان تا دا سوال دا مسکین للحدیث حدیث لرا دا حدیث طالب دے. تہذیب التہذیب کی دا عبداللہ بن مبارک اقوال چی واضح دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شان کیوں گوری دا یو جارح قول تبم لاړ نشي ډېر اوږد تفسیر د امام ابو حنیفه په شان کړی. نو بیا ولې دومره تعصب کې چې هغه یو خبره وکړه چې مسکین الحدیث هغې غلط تاویل ته کې د هغه نور اقوالو ته هم ګوره چې هغه د امام ابو حنیفه څومره سقاوت بیانوي. من کان له امام فإن قراءة الامام له قرآن. د دې سره د وهابیانو هغه شبم د فشوا دا الفاظ یو په سند د ابن ماجی کی دي چې هغه روایت د جابر ابن عبد الله دی چې پاس د مسند احمد نه ما پیش ک من کان له امام فقراءة الامام له قراءه. د ابن ماجی په سند کې جابر الجعفی راغلی دی پاغه باندې دوی جرح کوي جابر الجعفی راغلی. دویم مسند امام ابی حنیفہ د امام ابو حنیفہ په خپل سند سره رسولې دی هغه سند کې پر رجالو باندې هیڅ اعتراض نشته دی نو دا بی دینان راشي امام ابو حنیفہ باندې جرح کوي وینا ابو حنیفہ ضعیف وز دا امام بهقی د دې سند سره بسکه چې عبد الله بن مبارک اخبرنا سفیان و شعبہ و ابو حنیفہ عن موسی بن ابی عائشہ ابو حنیفہ باندې بجرح او کې په شعبہ او په سفیان سره چل کې دلته خدا غسره متابع غیری کنا عبداللہ بن مبارک یو سند نو آئی ما تا سفیانم دا حدیث پا دی الفاظ ویلے ما تا شعبم خبر دا سرا کڑے ما تا ابو حنیفم خبر دا سرا کڑے وز دا ابو حنیفہ جرح تا سے اعتبار پاتش سرد دی چی سلیرش عمدہ جارحین و اقوال ما جمع کری رضان سرا چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لیتا ہی حافظ و ثقہ فی الحدیث ویلے ثقہ فی الحدیث شذر نظر د دو درې کسانو اقوالو ته څه اعتبار او کدا سے دیو کس قول ته اعتباری د چا په جرح کې امام شافعی رحمه الله تمام امت کے په حدیثو کې ثقہ دے لیکن امام نے صحیح ضعیف کړي امام نے صحیح ضعیف کړي اوس دیو کس قول ته اعتباری غنم تیر شبیا کړ امام شافعی به ممنه په حدیثو نو دا سے دا خو مدی د چا به د چا سره رائے مخالفه وی د چا به داسې شوی چې اکثر د امامونا پس افترا د ارجاء او د مرجئیت وا دغه زمانه کې خورا وا څوک نږدې وته نه راتله او یریدم تینا مناظره کې ډیر تکړو علبانه کې مې روایت ولیده وې د مدینه منورې تراغه دو محدثین اسامی زمازین نه یاد وتل
وای دا محدثین خپلو کې ناستو علمي بحث شروع کړی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راښکاره شو، وی دې خپلو کې وی چې راځه دا ځای به پرېږدو، اوس به بیا یو مسله کې بحث راواچوي. مسجد یې پرېښود لاړو وتښتېدل ته نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. هغه داسې انسان و مجلس کې څوک د سره مخامخ کېدی قدر هم نشو. مناظر وکنه، مناظر ته څوک مخې ته ورځي، علم ځان ته شی دی. ګور یو سړی به غټ مولای مناظره به نشي کو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د زمانې مناظر مګوري دهریانو سره، دا د مرجئه سره، معتزله سره، دې ټولو سره مناظرې کړي. او اصل چې د جیل ته تللی دی هم د دغه وخت قاضي القضات د منصور باچا چې و نو دا معتزلي و. دا خو بانې وې ورته، دا بانې وې ورته هلته چونکې خلک یې ډېر لرل، اوچ پوچې څنګه لاس ورته اچولی وی چې دکې څه نقصان دی چې دا جیل ته بوځي. یو دم کوفه بلوه کېده، خلک بلوه کېده، نو بادشاه په خپل شکل بوی نه شو، دا ورته بانې وي چې هلکه ما سره قاضي شي، هغه ته پته و دی قضا نه کوي، ولې نه کوي؟ ته د بادشاه خبره نه منې، بانه ورته جوړه کړه، جیل ته یې بوت. متکلمین دا لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام احمد وغیره باندې چې کم تکالیف دې زمانه کې راغلي، دا د وجه د دینه چې قاضیان په دې زمانه کې معتزله وو، د بادشاهانو هغه اداري محکمو ته دوی ځانونه ورسول. لکه اوس تاسو ګورئ په افغانستان کې امارت اسلامي کې الحدیث هم دننه شو، احناف هم دي. په احناف خو سادهګان خلک دي که نه، دا چې امارت ونیسي نو یو به ولایت غواړي او بل به وزارت غواړي، او وزارت به مغه وزارت غواړي چې کم کې شوړه ډېرئ. خو الحدیث به کوم ځای ته ځان رسوي، چېرته د اوقافو پوسټ او چېرته د تعلیم او تربیې او د فرهنګ، نو الحدیث په دې ته ځانونه رسوي. نو دوی پرچار د غزي کې وي، نو بیا چې بیرته دې ته که دومره تا سره په د اسلامي امارت کې منډې ووهي د شرم نه خو به م یو دوه وزارته ورکوي ورته، چې دوه دې ورکوي، یو درنه اوقاف نیسي او بل نه تعلیم او تربیه نیسي، چې دا دوی درنه ونیول ته به څه وکړي؟ بیا مدارس به د ده په قبضه وي، مساجد به د ده په قبضه وي. بنیادي دغه شان پخوانه معتزله او خوارج داسې دي چې دوی کله راګډ شوي دي په امارات اسلامیه باندې، نو دوی تعلیم او تربیه او قضا او دې څیزونو ته ځان رسولی. نو دغه وخت کې قاضیان معتزله او د ائمو ته بانې لټولي. نو جارحینو کې هم داسې شوي دي چې بعضې جارحین متهم په شیعیت سره دي، هغه شیګان دي، هغوی خو چونکې هغه ذهنونه یې ډېر قوي وو، امت تسلیم کړي دي او د هغې جرح هم څه ناڅه اعتبار یې ورکړی دی. امامونه باندې بعضې جرح د شیګانو دي، ګورې دی د شیګانو سره ډېر سخت مخالف. کمال دا دی چې سړی د خپل مذهب مخالف په خپل صفت باندې راولي، هغه یوازې امام ابو حنیفه دی. چرتم د بل امام په تعریف باندې پردي مقلد صفت کې کتاب نه دی لیکلی. په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه انسان دی چې امام ذهبي وایي چې ما د امام ابو حنیفه سیر علام النبلا کې وایي ما د امام ابو حنیفه په تعریف کې انفردت بجزء فی صفته، د په صفاتو کې می په یو مستقل جلد باندې انفراد کړی دی، یعنی نور خو زه د هر چا یو پاڼه نیمه کې خلاصوم، خو د امام ابو حنیفه تعریف ما په مستقل جلد کې کړی. ابن حجر اسقلانی څومره یو متشدد شافعي مذهب دی که نه، څومره تشدد کوي، لیکن هغه هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په تعریف باندې مستقل کتاب دی. دا عجیبه خبره ده چې پردي مذهب والا د په تعریف لګیا کېږي. ابن حجر سے بوائی چې لو کان الدین عند الثرایا لناله نجار من ابناء فارس، د بخاری حدیثه ویدی کی اشاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. دا احناف نه وایي، ابن حجر اسقلانی وایي دا ابناء فارس امام ابو حنیفه دی چې دا سریا کې دین وینو دا به ځمکې ترکوز کړی وی. تاسو دا اقوالو ته ګورئ چې ګینې دا خلک داسې فکر کوي چې د پنځه شپږ احادیث یادو. ابن خلکانی و خبره لیکلې ده چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولس احادیث یاد، دومره تعصب ولس احادیثونه دا دومره دین جوړیږي چې د دین یو جزء هم نشته چې په هغې کې قال ابو حنیفه او عند ابي حنیفه موجود نه، او که رښتیا یې ولس یاد او د ولس احادیثونه دومره استخراج کړی، نو د دغه عظیم بزرګ خو بیا په دې امت کې صحابو نه بعد راغلی هم نه دی چې د ولس احادیثونه دومره دین جوړی. دا په عجیبه بل کمال. نافی کبیر کې عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه د ابن خلکان اعتراض نقلی، او بیا وایي چې ابن خلکان 2 سطره بره
دا ویلی چې ولس حدیث یاد دی او بیا څو کرخ ښکته راشه دی ویلی چې هغه د حدیث استادان 1500 نو که یو حدیث ته نه دی یاد کړی استاد څنګه شو؟ هغه وخت کې خو لیکل نه و کنه، لیکل خو بد ګڼل خلکو. دا کاپی او قلم به چې کله ښکاره شو نو دوی به پسې سترګې والې. په دې زمانه کې کاپی او قلم والا پسې به سترګکونه والوي، هغه غبي ته وګوره قلم یې راخستی دی. هغه په ذهن کې انچ کولو زمانه داسې وه. دا خو چې کله ذهنونه کوټه شو د امام بخاري او دا زمانه راله، محدثین کېناستل چې هلکه دې قلم والا پورې مخان دی، ذهنونه کمزوري دي، دین خرابېږي، پرېږدئ چې جمع یې کړي. هلکه وې د جواز دلیل پیدا کوي. څو میاشتې خو دې پسې ګرځېدل چې د حدیث د لیکلو د جواز حدیث یې نشو پیدا کولی، چې دا اوس په څه دلیل جایز چې حدیث جایز دی. هلته نبي اکرم صلی الله علیه وسلم منع کړې وه چې لا تکتبوا عني غیر القرآن، قرآن نه سوا بل څه به مانه نه لیکئ، چا چې لیکلي محو یې کوي. د قرآن کریم د لیکلو نه اخوا لیکل منع او په شریعت او دوی بد ګڼل. نو اوس کېناستل چې ضرورت دی خو جواز دلیل خو پیدا کوي کنه. لټېدل 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 حتی کې چې یو کس دا سندی مستند حدیث پیدا کا چې حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام خطبه ولستا، تعلموا عني مناسککم لعلی لا حج بعد عامی هذا. اوږده خطبه و د عرفات یا د منا، په دې کې ابو شامه یو سپینګیری او راپاسېده یا رسول الله دا خو زما یاده نه شوه، دا خو ډېر اوږد بیان و. نو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کې ولاړ دی، لا چاته امر وکړو وکتبوا لابي شاه، ابي شاه ته زما د تقریر ولیکئ. بدغه ځای محدثینو راکلک چې دا حدیث او د حدیثو د لیکلو اجازه ته ابي شاه ته ورکړه. ولې چې ابو شاه سپینګیری او حافظه کمزورې وه، نو چې د هر چا حافظه کمزوري نو هغه دپاره لیکل د حدیثو جایز. نو د هغې نه بعد لیکل خوشې شول. نو صاحبه مهربانه چې څوک پوله ناست یم کتابې لیکلی او که څوک جومات کې ناست یم کتابې لیکلی. یاره زه وایم چې په هغه عمل شوی وی چې لیکل مه کوئ، لبه د فقهاو قدر خلکو ته معلوم. دا خو به نه و، لیکل به نه وی که نه، لیکل به نه وی. مسله به خپله مذهب ته جوړه وه، د هغې فیصلې به وی، مقه باندې به فیصلېږي، نه به دا اختلاف او نه به دا نزاع وی. لانجه ټوله لیکلو جوړه کړې. نو هغه زمانه کې خدا لیکل نو کنه، دا خو نو چې هر کله ابن خلکان لیکي چې 1500 استادان یو. نو عبدالله لکنوي صاحب وایي چې یو حدیث یې ترې زده کړی نه دی، استاد یې څنګه شو؟ ته استاد بیا لیکل خو نه په هغه وخت کې چې ګینې کاپۍ کې دي لیکلی، چې یو یې ترې نه دی زده کړی نو استاد څنګه شو؟ او که یو یې ترې زده کړی نو ستا په دې لندنۍ کرښې دا ثابته شوه چې 1500 حدیث خو یاد دي، ځکه 1500 استادان دی. نو بیا جواب کوي تحقیقي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولس حدیث نه دي، مسند د احادیث یې ولس دي. جامع المسانید وګوره چې هغې کې 15 راغونډ شوي دي، 2 لا نه دي رارسېدلي. نو دا ولس مسانید د احادیثو دي، مسندونه دي. په هر یو مسند کې به 200 300 1500 دا حدیث پراته دي. هغه اشاره دې ته کوي چې مسانید د ابي حنیفه دغه، مسانید د ابي حنیفه دغه. کله به بې ځایه اعتراض کوي چې امام ابو حنیفه خو څه لیکل نه دي کړي. هلکه دا نو اوس خبره ده، ښه کړي چې نه دي کړي. لیکل خو دې وخت کې جرم و، نو څه صفت خو نه و که نه، خو عیب لیکل په دې وخت کې. چا کړي دي؟ دا صحابو کې عبدالله بن مسعود څه لیکل کړي دي؟ تاسو ته پته ده چې یو کتاب یې لیکلی. عمر فاروق څه لیکل کړي؟ صدیق اکبر صاحب څه لیکل کړي؟ دا لیکل چې داسې ښه کار و د صحابه ولې نه کوو؟ کم یو کړي پکې؟ که ته وایې چې عبدالله بن عباس لیکل کړي، دروغ وایي، هغه لیکل نه دي کړي. په دې کې یوازې د صدیق اکبر رضی الله عنه سره 1500 حدیث په یو کاغذ کې لیکل شوي او مبارک لاړو هغه هلته دفن، او ټوله شپه خوب نه کوي. بي عایشه صدیقه وایي انکیو تزګیروي کول، سهار راپاڅېده ما ته وایي عایشې بیبي هغه پاڼې راکړه، لاړ هغه یې چېرته دفن. چې راغی وایي چې ولې؟ وایي چې دې کې څه ما اورېدلي او څه مې د بل نه اورېدلي، هسې نه هغه نه غلطي شوي او بیګا ټوله شپه دغه ما خوب نه دی کړی. دا حدیث راته مخې مخې ته کېده چې من کذب علی متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار. بس بیا هغه مې دفن کړه لرې مې.